بعضې خلک په جمع کې ولاړ د امام نه مخکې په سجده پروت دي دې سره مونځ فاسد شي چې امام لا تلی نه دی سجدې ته او ته د امام نه مخکې دي سریښی دی امام لا را پاسېدلی نه دی ته ترې مخکې پاسېدلی نو د امام نه مخکې خو ته اسم سلام خو نشي ګرځولی سلام پورې ته امام سره ګیرې که نه ګیرې نو ستا له دې مخکې کېدو فایده څه ده فایده شته دی نه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وعید ذکر کړی آیا هغه کس نه یریږي د دې خبرې نه چې الله رب العالمین به د سر د خر د سر په شان ته کړي چې دی د امام نه مخکې سر راپورته کوي دلته علما وایي دا نبی علیه السلام دومره غصه کړی دا او دا د خر سر ذکر کړی دا ولې د انسان ته دونه غصه شوی دی وایي د دې وجه دا ده چې خر په بېوقفتوب او قمقلتوب کې مشهور دی او دا انسان هم قمقل دی ښه ورته پته ده چې د امام نه مخکې هسې مونځ نه نشم وتلی او بیا هم تې مخکې روان دی هلکه که تې مخکې روان وي او مطلب دا دی چې د امام نه یو 15 منټه مخکې تللی یا 2-3 منټه مخکې تې تتلی شو اجازه به درته وی نو خو زه بیا هم څه پیده به دې کړی وی لکه خپل د زړه مطابق چې هلکه پیده مې وکړه نو ته خو امام سره هسې سلام پورې ګیرې نو سله دې مخکې روانې د امام متابعت به کې صحابه کرام فرمایي زموږ طریقه به دا وه چې رکو نه بعد به ودرېدو نبي صلی الله علیه وسلم به پسې به ولاړو رکو نه بعد وبدرېدو قومه به وشوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې ځمکې ته کله ورسېدو سجده به چې کوله الله اکبر به ویلو ځمکې ته به ورسېدو موږ به لا ولاړو چې نبي علیه السلام به ځمکې ته ورسېدو موږ به را روان شو سجدې ته خبرې ته خیال دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه په سجده پرېوتی او صحابه لا په صفونو کې ولاړ دي چې نبی علیه السلام په سجده پرېوت او ځمکې ته به ورسېد بیا به هغې نه پس موږ را روان شو بیا به هم الله اکبر ویلو سجدې ته به راښکته شو